Hey! منګه ډوډۍ غوښته یاره تا کتابچه راوړه یار عجیبه خلک هستئ په دې چې شی وکړم یاره دا ډوډۍ څنګه وغواړو یاره ولې داسې ناستې شېرۍ خو یو اډر ورکړه اډر دا یې لا څه شی ده ساده ګله وایم چې شي خورې خو ورته ووایه چې درته راوړي و وروره خدای که مې پې سر خلاصېږي په انګلیسي بیخي پوهېږم نه څنګه ورته ووایم ګوره شېرۍ لالا ډېره بده ده ته باید د دوی ژبه زده کړې د دوی په ژبه خبرې وکړې دوی ستا په خبرو پوه سي تر څو به داسې ګرځې و شامو هر چېرې چې لاړ شمه دوی زما په خبره نه پوهېږي او زه د دوی په خبره نه پوهېږم یقین وکړه لکه ګونګیانو غوندې ورته اشارې کوم هو دغسې ورته لګیا یم نو ولې نه یې زده کوې و وروره چیرې زده کړم پرون د ولید سره یو سنټر ته لاړم یقین وکړه زه د هغوی په خبره نه پوهېدم او هغوی زما په خبره نه پوهېدل هېڅ ضرورت نشته چې دلته ته په سنټر منټر کې داخله واخلې په خپل کور کې په خپله مورنۍ ژبه یې زده کړه هلکه شامو ته په ما باندې مسخرې کې په کور کې له چا زده کړم په کور کې څوک په انګلیسي پوهېږي زه تعلیم یافته یم زه نه پوهېږم په انګلیسي باندې مسخرې نه کومه موږ چې دلته نوي راغلي یو موږ هم د همدې ستونزې سره مخ وو بیا مو د ټیچ ټیم سره د انګلیسي ژبې زده کړه شروع کړه په ډېر لږ وخت کې مو ښه انګلیسي زده کړه اوس داسې روانې خبرې په کوو د انګلیسي ترڅنګ دا مرکز پښتو او دري لیک لوست هم کوي او د دې هرې برخې لپاره نارینه او ښځینه مسلکي ښوونکي هم لري او بله دا زما دوه کوچني ورونه هم په همدې مرکز کې دیني زده کړې کوي ماشاءالله درسونه او استادان یې ډېر ښه دي په ډېر لږ وخت کې ډېر څه زده کړي دي څومره ښه دا ځای چیرې ده چې اړیکه ورسره ونیسو ورته ګوره شېرۍ لالا دا زموږ په ګران افغانستان کې جوړ شوی تعلیمي پلاټفارم دی چې په مختلفو هیوادونو کې زده کوونکي لري واه واه آفرین والکه ګاډر ماډر پرېږده چې موږ داخلي ته ځو ګاډر ماډر نه اډر اډر خو راځه چې داخلي ته ښه ده چې دا دې راته وویل راځه I will say nice to meet you and your response will be nice to meet you too. Nice to meet you too. زه هم ستاسو په لیدلو خوښ شوم. Good day teacher. Bye bye. teachteam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې